الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد زموننا نے سبق د سورہ احزاب آیت نمبر 40 نه دی د دې سورت پرون آغاز شوی او د دې اکثره لویه حصه خو ویلې شوې ده د دې نننۍ حصې تعلق د پرونۍ واقعې سره دی د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سره د نکاح چې کومه معامله ده د حضرت زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه چې هغه د جاهلیت د هغه زمانې نه چې کومه طریقه را روانه وه د هغې مطابق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوی ګڼلی کېده دلته الله تبارک وتعالی دا ټوله سلسله د خپل پیغمبر په ذریعه باندې ختمه کړه چې آیدر دې بالکل نام و نشان پاتې نشي نن بعضې ناپوه خلک هم دا کار کوي نو دا کار کول پکار نه دي متبنا جوړول لیپالک جوړول هسې د یتیمانو پرورش تربیت یا په ځان سره ساتل د هغه د پلار په نوم باندې چې د هغه نوم د هغه د پلار هغه ته پته وي دا ټول نو بیا خو خیر دی البته د محرم او د غیر محرم مسله به پکې راځي د هغې حل به غواړي نو که خپل بچی ورته ووې بیا د دې په میراث باندې چې کوم اثرات پرېوځي د هغې نقصانات دي ډېر زیات د دې وجه نه د دې نه قرآن کریم چونکې منع کړی د دې نه واوړئ دلته الله تبارک تعالی فرمایي د پیغمبر په باره کې خبره صفا کړه ما کان محمد نه دی محمد صلی الله علیه وسلم ابا احد من رجالکم پلار د یو د سړو ستاسو یعنی د زید پلار نه دی د زید ابن حارثه پلار نه دی ولکن رسول الله لیکن دا رسول د الله دی وخاتم النبیین او خاتم د پیغمبرانو دی مهر د پیغمبرانو دی یعنی د ده نه پس د پیغمبرۍ سلسله ختمه شوې ده نو یو خو هغه مسله واضحه شوه صفا شوه چې زید ابن حارثه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوی نه دی چې زوی نه دی نو د هغه ښځه نګور نه ده چې نګور نه ده نو د هغه نه چې طلاقه شوې ښځه د نو هغې سره نکاح کیدی شي دې قسم ممانعت د رسول الله دپاره هم نشته دی او د وروسته د امت دپاره هم په دې قسم مشکل نشته دویم د خاتم النبیین تذکره ده په دې آیت کې چې خاتم النبیین دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خپل فضیلت بیان کړی دی په احادیثو کې چې کوم راغلی دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي نو په هغې کې یوه خبره دا ده چې زه ټولو خلقو ته وارسلت الی الخلق کافة ټولو خلقو ته کافة معنا چې هېڅ څوک ترې بهر نه دی ټول انسانیت ته لېږلی شوی یم
او دویمه خبر دار چې وختم بی النبیون الله په ما باندې انبیاو سلسله ختمه کړې ده زما نه پس بل پیغمبر نه راځي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. رسالت او نبوت په ما باندې ختم شو کټ شو بس د دې نه پس زما نه پس به نه بل رسول راځي نه به بل نبی راځي دا سلسله ختمه شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي لا نبی بعدي ولا امة بعد امتي. زما نه پس بل نبی هم نه راځي او زما د امت نه پس بل امت هم نشته دا امت هم اخرنی امت دی. په دې موقع باندې مختصرا تاسو د دې خبرې یو پوره ځان سره خلاصه زده کړئ یاد وساتئ. دلته د اوسه پورې چې څومره خلکو د نبوت دعوی کړي دي دروغجن دعوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې پیشګویي کړې وه سیکون بعدي 30 کذابون دجالون. زمانه پس به 30 داسې کسات راځي چې هغه به دروغجن او دجالیان وي او هغوی به دا دعوه کوي هر یو چې زه پیغمبر یم خو پیغمبر به نه پیغمبري په ما باندې ختمه شوه. د خاتم النبیین د انبیاو مهر د دې وجې نه غلام محمد قادیاني مرزا غلام محمد قادیاني چې کومه د نبوت دعوه کړې وه نو هغه ته چا وایي چې دا خو رسول الله خو خاتم النبیین نو ته الله تبارک وتعالی ویلی دي خاتم النبیین دی نو ته څنګه هغه وایي چې هغه داسې خاتم دی چې خاتم مهر ته وایي د ده په مهر به نور پیغمبران جوړیږي. دا ډېره عجیبه غونه بیکاره خبره او بېدلیله خبره چې د چا په مهر باندې هماغه سړی په خپله بیرته نه جوړیږي. موږ وایي دا د ډاکټر مهر دی نو دا مهر چې دا ډاکټر صاحب ولګوي نو بل ډاکټر به جوړیږي. دا د پرنسپل صاحب مهر دی نو چې پرنسپل صاحب دا مهر ولګوي نو پرنسپلان به جوړیږي. موږ وایي دا د مثلا د احمد مهر دی نو دا چې احمد دا مهر ولګي نو احمدان به ترې جوړیږي. موږ وایو چې دا د ډي سي صاحب مهر دی نو چې ډي سي صاحب دا مهر څنګه ولګوي د دې نه به نور ډي سیګان جوړیږي. دا ټول غلطې یعنې بکواسات چې هغه د دې په باره کې کړي وو. ختم مهر ته ویل کېږي د مهر نتیجه ده چې د دې دا مهر ولګېده د دې نه پس په دې کې بل څه شی د شي شاملې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې چې کوم خبر راغلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي زما او د ټولو انبیاو مثال داسې دی چې یو سړي کور جوړ کو او په دې کور کې ټول هر څه ښه برابر کړه د یوې خښتې ځای پکې خالي پرېښودو نو خلک به راتلل او د دې کور نه ګیر چاپېره به ګرځېدل تاوېده به او دا یو خبره به کوله چې کاشکه دا خښته هم لګېدلې وې نو فرمایي زه دغه خښته فانا تلک اللبنه زه دغه خښته یم نو زه مکمل شوم دا بلډینګ اوس مکمل شو په دې کې زویلی نبی او بروزی نبی او فلان نبی او فلان هېڅ څه ګنجایش نور نشته دی دا بلډینګ مکمل شو. دې ځای کې مختصر تاسو دا یو خبره زده کوئ چې الله تبارک وتعالی پیغمبران ولې رالیږل او ګوره د سوالو د خلاصې داسې زده کوئ. اول ټولې دنیا ته الله یو پیغمبر رالیږلی دی آدم علیه السلام د هغې نه پس تر نوح علیه السلام پورې ټولې دنیا ته یو پیغمبر ولې راولېږه یو سوال. بیا دا د پیغمبرانو سلسله چې د یو نه د بره نه شروع شوه دا بیا ډېرېده 2 3 4 سرېده خورېده ټولې دنیا ته لویه سلسله جنب غفیر د انبیاو. په دې کې څه رسولان دي او څه انبیا دي. انبیا ډېر دي رسولان 314 دي یا کم زیات او دا ټول انبیا دي. دا سلسله دا د بره چې را روانه شو دا سلسله چې ډېرېده دا ورو بیرته راغونډه شوه راغونډېده او آخره کې یو پیغمبر له بیا راغله او د دې پیغمبر پیغمبري ختمه کړی شو په د باندې خاتم النبیین وګرځولی شو. دا ولې ټول ولې د دې خبرې مختصره ونې خلاصه تاسو زده کړئ دا ولې داسې چلو شو او دا یو فطري رفتار دی او دا د فطرت مطابق دی. یو پیغمبر ذکر راولېږو چې خلک محدودو دا خلک چې ډېرېده نو په مختلفو علاقو کې آبادېده او دوی ته رسایي نه شوه کېدی د یو کس د دې وجې نه چې کوم علاقې کې خلک آباد شو د آدم علیه السلام اولاد ډېرېده نو چې کوم ځای کې خلک ډېرېده نو هغلته د جدا پیغمبر لیږل ضروري شو ځکه د پیغمبر لیږل ضروري دي چې خلکو ته د الله
د بندګۍ چل وښي، د عبادت طریقې ورته وښي. دا سلسله شروع شوه، دنیا غټېده. بیا داسې یو وخت راغی چې دنیا بیرته دا چې کوم ګلوبلایزیشن دی وایي که نه، دا ګلوبل ویلیج جوړېدل. 2 کلي 2 علاقې یو شوې، بیا 3 یو شوې، 4 یو شوې، او د یو بل سره تګ راتګ او د کمیونیکیشن د مواصلاتي نظام د دې خپل منځ کې جوړېده شروع شو. نو ضرورت نه و چې هر علاقې ته د جدا پیغمبر لاړ شي. دا سلسله بیرته په کمېدو شوه. آخره کې دنیا بیرته ټول یو کله جوړ شو، رسایي د یو پیغمبر دعوت رسېدل ټولې دنیا ته آسان شو. نو الله په مکه مکرمه کې یو پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راولېږه، او د ټولې دنیا دپاره، د ټول انسانیت دپاره، او تر قیامته پورې بل نبی ناراضي، نبوت مکمل شو، ختم شو. دا چې دی وایي که نه چې دا دنیا مونږ دا ګلوبل ویلیج اعلان کړو، مونږ نیو ورلډ آرډر دا اعلان چې دی وکړو د ګلوبلایزیشن، د دې دنیا د ګلوبل ویلیج کېدو اعلان الله په هغه وخت کې کړی کله چې ټولې دنیا ته یو پیغمبر راولېږو. نو یو پیغمبر ټول ته راغی، مطلب دا ټول دنیا اوس یو کلی دی. ته ورته 1400 کاله پس ورسېدې، الله د دې نه مخکې د دې اعلان کړو 1400 کاله مخکې چې دنیا یو کلی شو. اوس دا ده چې الله تبارک وتعالی د پیغمبر نه پس بل پیغمبر ولې لیږي. 4 خبرې تاسو زده کړئ، بیا ترجمه کوو. دا ډېر ضروري خبره ده او موجوده یو برننګ ایشو دی چې نن سبا دا سلسله روانه ده د میرزا غلام محمد قادیاني مسلې، د فتنه قادیانیت مسلې چې هغې دعوه کړې وه، او هغه بیا د پاکستان ملت ټول راپاڅېده. سن 1974 کې ترمیم منظور شو باقاعده، او دیو غیر مسلم وګرځولی شو. البته غیر مسلم ګرځولو نه پس دا چون کې دیو د اسلام پرېښی دی او مرتد شوي دي، نو که په هغه وخت کې قرار واقعي سزا ورکړه شوې وی قادیانانو ته، او د مرتد سزا ورکړه شوې وی، قتل ورکړه شوې وی، دا مسلې به بیا دومره پاتې نه وي، دا مسلې به ختمې شوې وي. لیکن د قانون په تنفیذ کې ډېر لوی نقصان کړی و د هغه وخت حکمرانانو، او نن هم هغه سازشونه د هغې برابر جاري دي، او د هغې نقصان ټول امت ته رسي. خو تاسو بنیادي مسله، چونکې د قرآن درس دی نو بنیادي مسله تاسو زده کوئ، او بنیادي مسله دا ده چې الله تبارک وتعالی پیغمبر ولې لیږي، وجوهات د لیږلو د پیغمبر. نو وړاندې خبره دا ده چې کوم علاقې ته پیغمبر نه دی لیږلی شوی، کوم وطن ته، کوم علاقې ته، نو د پیغمبر لیږل ضروري دي، نو الله هغې ته پیغمبر لیږي. او په هر زمانه کې الله پیغمبر لیږلی دی چې خلکو ته د الله دین وښیي او هغې ته یې راوبلي. دویمه وجه دا ده چې پیغمبر لیږلی شوی و، لیکن د پیغمبر تعلیمات خلکو هیر کړي دي، او یا په هغې کې تحریف شوی دی، لکه بني اسرائیلو چې تحریفات کړي. نو د بل پیغمبر ضرورت دی چې اصلي دین دیو ته وښیي. او دریمه وجه دا ده چې د مخکیني پیغمبر په ذریعه باندې مکمل تعلیم د دین نه ورکړی شوی، نو د تکمیلي تعلیمي دین دپاره الله بل پیغمبر را لیږي. دا دریمه وجه. څلورمه وجه دا ده چې د یو پیغمبر د مدد دپاره د بل پیغمبر ضرورت وي، لکه موسی علیه السلام ته د هارون علیه السلام په شکل کې ملګری ورکړی شو. همدغه شان په مختلفو زمانو کې دا چې سوره یاسین را روان دی، په هغې کې دا چې کومې کلي ته الله 2 پیغمبران ولېږل، اذ ارسلنا الیهم 2 فکذبوهما فعززنا بثالث، 2 ولېږل، بیا به ته 3 ورولېږو چې د هغې تقویت وشي. دا 4 وجې دي. اوس تاسو دا اندازه ولګوئ چې په دې 4 وجو کې کومه وجه ده چې هغه اوس موجود ده چې د هغې دپاره پیغمبر راشي. پیغمبر نه دی راغلی، نو پیغمبر ټولو ته رارسېدلی دی. د پیغمبر پیغام پوره نه دی رسېدلی، نو پیغمبر پیغام پوره رسېدلی. پیغام موجود دی، او د دې انټرنیټ په وجه باندې خو هغې دنیا ته هم د پیغمبر دعوت رسېدلی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ته په عام حالاتو کې رسېدل ممکن نه و. د پیغمبر تعلیمات هیر کړی شوي، تحریف پکې شوي. قرآن کریم د تحریف نه محفوظ دی، سنت مکمل محفوظ دي، او هیڅ شک شبه په سنتو کې پاتې نه ده چې په دې کې څه خبره دي شته. دا چې کوم خلک نن سبا وایي که نه حدیث ضعیف دی، دا دي، د دې دپاره دومره لوی انتظام وشو. دا چې کومه فرقه را پاڅېدلې وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته په وړاندې هجرۍ کې، او هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په خلاف سازش کړی و، او دی ویلي و چې د پیغمبر خلاف څه وایي دا څوک نه مني، احادیث مشکوک کوي. او دی مشکوک کړي په داسې طریقه چې دا عبدالله ابن سبا او د چې خلکو دا ډېر ماهرین خلکو دیو احادیث جوړ کړه باقاعده، او دا احادیث بیا
باقاعده سندونه دی له تیار کړه، متن یې تیار کړو، دا هر څه ټیک ټیک برابر کړه او عبارات یې داسې جوړ کړه چې بالکل خلک وایي دا خو واقعي حدیث سند صحیح دی، متن صحیح دی، هسې برابر دي. او هغې کې داسې خبرې، داسې عجیبه عجیبه خبرې چې هغه خو به د رسول الله ته منسوب کړه شو، نو خلکو به په شک په نظر کتل. بیا دا احادیث جوړ کړه او دا یې د حدیثو د ذریعې ته ورننیسته. دا د وړاندبنۍ سره د هجرۍ خبرې دي. او بیا په دې کې هغه خلک هم شامل شو، مستشرقین، دا یوحنا الدمشقي چې جان اف دمشق، جان اف ډماسکس، دیو دا کارونه په دې کې ډېر زیاته حصه واخیسته. او بیا یې دا چې ورننیستل د حدیثو د ذخیرې ته، نو بیا یې وروست بیانولې شروع کړه چې حدیث دی. خلکو دا څنګه حدیث دی؟ نو وایي چا واخېده؟ وایي دا ټول حدیث همداسې دي. هغه وخت کې محدثین علما موجود وو، دا کار خو چې په هغه وخت کې شوی و، که په نن زمانه کې دا کار کېدای شي چا نوی کړی شوی. هغې راپاڅېده او دوه علوم ایجاد کړه، دوه علوم نوي ایجاد کړه، علم اسماء الرجال او علم الجرح والتعدیل. جرح او تعدیل د راویانو جرح او تعدیل مرادو، د راوي عادل ثابتول او په راوي جرح کول. او علم د اسماء الرجال، د نمونه، د دیو تاریخ وفات، تاریخ پیدایش، د سلسله نسب، ټوله د ژوند تاریخ مکمل. مستشرقین مغرب دې ته حیران دي. ډاکټر سپرنګر د دیو یو مشهور مستشرق دی، هغه وایي چې دا د حیرانتیا خبره ده چې مسلمانانو د خپل 15 لاکه راویانو ژوند محفوظ کړی دی د دې دپاره چې د خپل یو پیغمبر احادیث محفوظ کړي او د هغې حفاظت وکړي. او واقعي د دې علوم په ذریعه باندې دا دوه علوم چې رالل، دا د دې د تشریحات د تفصیل وخت نه دی، لیکن د دې علومو په نتیجه کې محدثینو حدیث راوړل او دې په دغې ته ورچول. دا کسوټي جوړه کړوله. دیو خو د دې کسوټۍ نه بار بار کار کړی، دوی ته پته نه وه چې د دې الله به څنګه تدبیر کوي. ومکروا ومکر الله، دیو چال وچله او الله د هغې خلاف چې کوم تدبیر وکړو، هغه تدبیر ډېر کارګر تدبیر ثابت شو. دیو په دې کسوټۍ باندې دې چاڼ ته ور واچول دا ټول حدیث چې دوی جوړ، دا ټول مکمل حدیث، دا حدیث صحیح دی، دا په دې طریقه دا ټول مکمل علم. او آخره کې چې کوم دیو جوړ شوي حدیث و، دا حدیث یې راوویستل یو بل داسې څنګه چې سړی د وړو د ویښته راوباسي، یا خلک وایي که نه د کوچو نه ویښته چې څنګه راایستی کېږي، داسې یې ترې راوویسته. دا تقریبا 4 زره یا څه کم زیات حدیث جوړ شو، دا یې راوویستل. او دا چې کوم واضعینو د حدیثو دیو له په تحفه کې ورکړه چې دا تاسو بیرته دروالی. او دلته حدیث، هر حدیث په خپل اصلي شکل کې پاتې دی. خلک وایي حدیث ضعیف دی، ضعیف حدیث هم داسې ضعیف نه وي، وجه به معلومول غواړي. او د حدیثو مکمل تشریح، تفصیلات، او دا چې کوم حدیث په صحاح ستو کې موجود دي، نو دا ټول احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. د دې خپل د حدیثو تقسیم په خپل ځای. نو قرآن محفوظ، احادیث ټول محفوظ. د قرآن کریم باقاعده چیلنج دی چې تاسو د قرآن کریم په شان یو صورت راوړئ. فأتوا بسورة من مثله بعشر سور مثله. چا رانه شو. او د دې محفوظیت لپاره الله انتظام د حفاظت داسې وکړو چې دا قرآن د نور ټولو کتابونو آسماني نه ممتاز په دې دی چې د دې الفاظ هم د الله دي او معانی هم د الله له طرفه دي. دا چې کوم لفظ زموږ سره موجود دی، دا الفاظ د الله دي، دا ترتیب د الله دی. د مخکینو کتابونو معانی د الله له طرفه نازلې دي، لیکن د هغې الفاظ به د پیغمبر خپل و، ځکه په هغې کې تحریف کیدی شو. په دې قرآن کریم کې تحریف نشي کیدی. او نن هم په ټوله دنیا کې ماډل نسخې موجود دي. د دې تر دې پورې قرآن کریم کې چې کله موږ مستقل درس کوو، لږ لږ درس وي، نو په هغې کې شاګردانو ته وایو چې د قرآن کریم هغه رسم الختم محفوظ دی چې کوم مصحف عثماني کې چې کوم رسم الخط و، هغه رسم الخط محفوظ دی. نن د هغې په مخالفت کې ته نشي لیکلی، او هغه په قرآن کریم کې ځای. نو راځي تاسو وایم که نه، دا چې موږ اوس سبق دلته ویلی دی، پرون سبق تیر شوی دی، مسلمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. تاسو قرآن کریم کې یو سفره واړوئ نو دا موجود دی. والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات. دا چې کوم رسم الخط دی د مسلمین مسلمات نه پس د میم نه پس الف پکار دی، لیکن دلته کړه زبر دی.
د مؤمنات کې د نون نه پس الف پکار دی مؤمنات، لیکن دلته کړه زبر دی. همدغه شانې صادقات، صابرات، خاشعات، متصدقات، صائمات، دا ټول دلته باقاعده الف پکار دی. والذاکرات کې پورا الف پکار دی، دلته کړه زبر دی. دا ولې؟ تاسو وګورئ اسماعیل، نو اسماعیل چې زه لیکم خپل نوم، نو زه د میم نه پس الف لیکم باقاعده، لیکن په قرآن کریم کې چې کوم رسم الخط دی نو دا رسم الخط کې دلته کړه زبر دی، یو ځای لیکلی شوی دی. مونږ چې زکات لیکو نو زکات د زی، کاف او الف او تا لیکو، لیکن په قرآن کریم کې د کاف نه پس واو دی، د واو د پاسه کړه زبر دی ویل کېږي زکات. دا ولې؟ دا ځکه چې په مصحف عثماني کې په دې رسم الخط لیکلی شوی و، نو په دغه رسم الخط به پاتې. او نن هم زموږ په ملک کې باقاعده ماډل نسخه په وزارت مذهبي امور کې پرته ده، انجمن حمایت اسلام والا نسخه ده. دا نسخه چې په کم ځای کې کومه نسخه کې څه فرق راځي د دې سره به چک کېږي، که د دې برابر و نو هغه به صحیح، که د دې سره برابر نه نو هغه نسخه به صحیح نه وي. باقاعده زموږ په وزارت مذهبي امور کې هغه نسخه باقاعده پرته ده، او چې کله هم چېرته څه خبره راځي نو اوس هم پکې دې کې دا غلطي شوې، دا غلطي باقاعده د هغې اصلاح کېږي، تصحیح کېږي د هغې. دا د قرآن کریم د الفاظو د حفاظت، د دې د معنا د حفاظت، د دې شته الفاظ څوک نشي راوړی. د احادیثو دغه تنظیم وشو. نو تاسو اوس وګورئ د پیغمبر تعلیم قرآن و سنت هغه مکمل موجود دی. داسې ځای نشته چې هغې ته د پیغمبر دعوت نه رسېدلی. نو د بل پیغمبر راتلل په دې وخت کې دا به د اصلاح ذریعه نه ګرځي، بلکې دا به د فساد ذریعه ګرځي. ځکه چې بل پیغمبر راځي په هغه ایمان راوړل به صحیح، په هغه ایمان نه راوړل به کفر وي. نو د امت د ټوکړې ټوکړې کېدو خطره به په دې وخت کې چې د پیغمبر ټول تعلیمات مکمل موجود دي، بل پیغمبر راځي نو الله ځکه دا سلسله ختمه کړه. اوس چې څوک وایي زه پیغمبر یم نو په هغه دجالون کذابون کې شامل دی، څنګه چې مرزا غلام محمد قادیاني د نبوت دعوه کړې ده. دا نبوت دعوه غلطه او د مرتد دی په دې باندې او واجب القتل دي څوک چې د نبوت دعوه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره د نبوت دعوه کوونکي خلکو د هغې قتل کړی شوي دي. د اسود عنسي حکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه د قتل کولو په آخري عمر کې ورکړی و. فیروز الدیلمي رضی الله تعالی عنه په هغه پسې تللی و، هغې وژلی و. دا ځکه دا د فتنې او د فساد ذریعه په دنیا کې جوړیږي. ترجمه واورئ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نه دی محمد پلار د یو ستاسو د سړو، ولکن رسول الله، لیکن هغه رسول د الله دی، و خاتم النبیین، او هغه خاتم د پیغمبرانو، مهر د پیغمبرانو یعنی ختمونکی د پیغمبرانو. وکان الله بكل شیء علیما، او دی الله په هر څه باندې علیم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، اذکروا الله، یادوئ الله لره، ذکرا کثیرا، یادول ډیر. وسبحوه، تسبیح بیانوئ د ده، بکرة و اصویلا، سحر او ماښام. سحر او ماښام نه مراد په ټولو وختونو کې. هو الذي، دا الله غذات دی، یصلي علیکم، چې رحمت لیږي په تاسو باندې. دا ګورئ صلات لفظ چې کله نسبت الله ته وشي مراد ترې نه رحمت لیږلي، کله نسبت فرشتو ته وشي نو مراد ترې نه دعا کولی. یصلي علیکم چې هغه رحمت لیږي په تاسو باندې. وملائکته، دا هغه فرشتې هم په تاسو باندې تاسو دپاره دعاګانې کوي. لیخرجکم، دې دپاره چې راوباسي تاسو من الظلمات الی النور، د تیارو د کفر نه رڼا د ایمان ته. وکان بالمؤمنین رحیما، او دی الله په مؤمنانو باندې مهربان. تحیتهم، د دوی استقبال به هلته یوم په دغه ورځ باندې یلقونه، چې د الله سره میلاویږي، یعنی الله وویني، سلام د سلام په ذریعه وي. واعد لهم، او تیار کړی دی د دوی دپاره اجرا کریما، اجر ډېر د عزت یعنی جنت. یا ایها النبی، ای پیغمبره، انا ارسلناک، یقینا مونږ ته لیږلی، شاهدن گواه، و مبشرا، او زیری ورکوونکی. یعنی شاهدن گواه مطلب شهادت قولی به هم ورکوي، تقریر او تبلیغ به کوي، شهادت عملی به هم ورکوي. شهادت عملی یعنی د دې مطابق کار او عمل به کوي. و مبشرا، او زیری ورکوونکی، و نذیرا، او یرونکی، و داعیا، او دعوت ورکوونکی، الی الله، را بلونکی الله طرف ته، باذنه، د الله په حکم. و سراجا منیرا، او چراغ روښانه.
وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو ته بأن لهم من الله فضلا کبیرا چې یقینا شته د دوی دپاره د الله د طرف نه فضل لوی ولا تطع الكافرین او تابعداري مه کوه د کافرانو والمنافقین او د منافقانو ودع اذاهم او پرېږده اذیتونه تکلیفونه د دوی یعنې په دې صبر کوه وتوکل علی الله او توکل کوه په الله باندې وکفا بالله وکیلا او کافي د الله حفاظت کوونکی نگهبان یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا نکحتم المؤمنات کله چې تاسو نکاح وکړئ د مؤمنانو ښځو سره ثم طلقتموهن بیا هغې له طلاق ورکوئ من قبل ان تمسوهن مخکې د مسه کولو ده د مسه کولو مراد هم بستري کول دي فما لکم علیهن من عدة نو نشته دی تاسو دپاره په هغې باندې څه عدت تعتدونها چې د هغې د پوره کولو مطالبه وکئ تاسو تعتدونها چې تاسو شمارئ یعنې د پوره کولو مطالبه وکئ فمتعوهن نو دوی ته متعه ورکئ څه سامان ورته ورکئ څه تحفه وسرحوهن سراحا جمیلا او رخصت کوي دوی په ښه طریقه رخصتول مسله معلومه شوه چې کومو زنانو سره نکاح شوی دی لیکن همبستري نه ده شوې د همبسترۍ یا تخلیه نه ده شوې د دې مطلب زموږ په معاشره کې ډېر معلوم واضح خبره ده نکاح شوی دی لیکن رخصتي لا نه ده شوې واده نه دی شوی نو جینۍ د خاوند کور ته سره راغلی نه ده او طلاق وشي په دې منځ کې نو د دې عدت نشته ځکه هغه وجه نه ده راغلی د عدت چې کوم علت دی علت د عدت څه دی چې استبراء الرحم راشي رحم د مخکیني خاوند نه پاک شي مکمل چې چېرته که کوروالی شوی حمل تهراف شوی نو چې هغه حمل مکمل پاک شي بل د عدت باندې چې کوم بین الاقوامي طور تحقیق شوی دی چې عدت درې ولې دی خلک سوال کوي چې دا عدت د زنانو یو ځل چې ماهواري راشي نو د دې سره پته ولګي چې رحم پاک دی او په رحم کې دننه د مخکیني خاوند څه بعد پاتې نطفه څه شی نشته نو دا درې ولې دی نو یو خبره خو دا ده چې کله کله داسې کېږي چې د زنانه عدت لکه درې ماهوارۍ رالې یو راله وینه راغله او وینه ډېر وخت پاتې شوه نو کله داسې کېږي چې دا د ماهوارۍ وینه نه وي دا د بل څه مرض وي بل څه تکلیف راغلی زنانه ته هم دا شک شي د وینې هغه رنګ ورسه داسې علامات دي چې ښکار چې دا د ماهوارۍ ده لیکن دا د ماهوارۍ نه وي نو چې درې ځله ماهواري راغله په خپل ټیم راغله نو دا یقیني شوه چې دا ماهواري ده او زنانه رحم پاک شو خو دې باندې یو طبي تحقیق شوی دی ما لوستی دی باقاعده په خپله او هغه طبي تحقیق دا دی چې دوی په دې باندې د رحم د صفایۍ خبره وکړي چې د رحم صفایي د مخکینی خاوند د اثراتو نه څنګه راځي د اثرات څه دي په دې رحم کې دننه د هغه د نطفې او د دې صفایي څنګه کیدی شي نو یو ماهواري چې راغله د دوی وکتل چې ټیک دا ماهواري خو راله دا پته ولګېده چې رحم پاک دی د بچی پکې نشته دی لیکن د دې سره سره دې کې نور داسې اثرات پاتې دي د هغه د مخکیني خاوند چې که دې سره بل خاوند د دې سره یو ځای شي نو ډېر لوی نقصان به کېږي او ډېر خطرناک بیماری پیدا کېدی شي بیا په دویم ځل ماهواري راغلی دوی د هغې ټیسټ کړی او چک کړی دی او هغې نه هم پته ولګي چې څه اثرات نور هم پاتې دي په درې ماهوارۍ سره ټول اثرات ختم شوي دي نو دوی سرنډر شو دې ته چې واقع دا د الله حکم صحیح حکم دی اگر چې ایمان راوړي نه راوړي دا خو بېله موضوع ده نو د دغه ټون کې د خاوند میلاوي د شوي نه دي نو چې د خاوند میلاوي د نه دي شوي نو عدت نشته دا دې خبره دلته قرآن کریم وضاحت کړی دی یا ایها النبی ای پیغمبره انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن یقین مونږه حلال کړي دي ستا دپاره ستا بیبیانې اللاتی هغه بیبیانې د بیبیانو سره نکاح کول آتیت اجورهن چې تا ورته مهرونه ورکړي وما ملکت یمینک او هغه څه چې ستا په ملک یمین کې راځي د یعنې غلامان وینځي مما افاء الله علیک د هغې نه چې کوم الله تا باندې واپس کړي دي دا په شان څنګه چې حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها ماریا قبطیه رضی الله تعالی عنها حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها دا امهات المؤمنین جوړ شوي دي او دا وینځي وي وبنات عم نو دوی سره ته نکاح کوې نو تا لپاره جایز دي وبنات عمک ښه په توجه دې آیت ته غوږ کېدی ډېر ضروري آیت دی او ډېر اهم دی په دې موجوده حالاتو کې وبنات عمک او د خپل تره د لور سره چې تا د ترونو د تره یا د ترونو لوڼې نو تو سره نکاح کولی شي وبنات عماتک او د لوڼو
د خپلو تروریانو سره. عمه د پلار خور ته وایي. و بنات خالکه او د ماماګانو د لوڼو سره. و بنات خالاتکه او د خالاګانو د مور د خور ته خاله وایي، د خالاګانو د لوڼو سره. اللاتی هغه زنانه هاجرن معکه چې هجرت یې کړی. او د دې سره وامرأة مؤمنة او یو عامه مؤمنه زنانه، نو مطلب غیر مؤمنه نه ده جایز. ان وهبت نفسها للنبي که چرته کې هغې خپل ځان بغیر د مهر نه حواله کړی پیغمبر ته، یعنی پیغمبر ته ځان حواله کوي، مهر نه غواړي. ان اراد النبي که چرته پیغمبر غواړي په خپله مرضي، دا فرضي خبره نه ده، ان یستنکحها چې د دې سره نکاح وکړي، خالصة لک خالص تا دپاره، من دون المؤمنین د مؤمنانو نه علاوه. قد علمنا ما فرضنا علیهم مونږ ته پته ده چې په هغې باندې مونږ څه فرض کړي دي، څه واجب کړي دي. هغه څه ظاهره خبره ده چې په هغې باندې مونږ ده فی ازواجهم د هغه د بیبیانو په باره کې د مؤمنانو، او یا وما ملکت ایمانهم چې د هغې په ملک یمین کې راغلي. نو څلور ښځو نه زیاتې الا که په ملک یمین کې وي راځي خیر دی، نو څلور نه زیاتې هغوی دپاره جایز نه دي، لیکن تا دپاره دا حکم دی. دا ترجمه کوو خو تاسو دې ځای کې دوه بنیادي خبرې هغه ده. یو چې کوم مونږ ته یو خبره کېږي، ډاکټران صاحبان طبیبان چې دي د میډیکل ساینس ماهرین، هغوی یو خبره کوي، لږ هغوی یې ډېر په شد و مت سره کوي. نو هغې هم تاسو حقیقت دا واورئ چې د حفظان صحت دپاره چې څومره ضروري خبرې دي، نو دا قرآن و سنت ښودلي دي، الله او د الله رسول ښودلي دي مونږ ته. که د زنانو په باره کې دا چې کوم دوی ورته کزن میریج وایي، جینیټک پرابلم چې دوی شروع کېږي، که داسې څه خبره وی نو الله تبارک وتعالی به هغه پابندۍ لګولې وي. او دا اجازت به خپل پیغمبر ته نه ورکوو چې د تره د لور سره نکاح کوه، د ترور د لور سره کوه، د ماما د لور سره کوه. اجازت دی او امت ته هم د دې ټول اجازت دی، دا اجازت نه وی ورکړی. زه په دې باندې چې څومره ما تحقیق کړی دی خپل د میډیکل ساینس د ماهرینو سره پکې خبرې هم شوي دي، نو په هغې کې بنیادي خبره دلته دا ده چې کوم رښتې دا ډاکټران خبره کوي، طبیبان ماهرین، چې په هغې کې جینیټک پرابلم راځي او مسلې پیدا کېږي، هغه خبره بالکل صحیح ده، بالکل ټیک خبره کوي دیو. لیکن د کومو رشتو نه چې دغه مشکلات پیدا کېږي هغه آلریډي الله حرامې کړي دي، د هغې خپل تقدس هم دی، لکه میندې، لوڼه، خویندې، د پلار خویندې، د مور خویندې، د ورور لوڼه، د خور لوڼه، خورزې ورېرې، دا اووه قسمه زنانه چې الله حرامې کړي دي، نو دا آلریډي الله حرامې کړي دي، د هغې کې دا هغه تقدس هم دی او دا نقصانات هم شته دی. دلته څه نقصان کوئ نو الله به ضرور دا بندي کړی چې دا رښتې به نه کوئ. کوم مسلې چې راځي چې یو څه مسله ورپکې ده، ماینر تیلیسیمیا بیماري ده، په یو کې هم ده، په بل کې هم ده، نو دا مسلې داسې دي چې دا په د خپلوانو کې هم راځي او دا په پردو کې هم راځي. ډېر کرتې زنانه داسې چې سړی او ښځه د خپل ذات یو بل ډېر لرې لري، لیکن بچو ته مسله راغلي، دا ځکه چې هغې کې څه مسله شته دی. د دې دا ټسټونه کول خامخا که معلومات وشي، خو بېله خبره ده که نه شوي دې پسې کورید ګرځېدل، ډېر شی رشتې به بندې شي، ډېر شی خلکو ته ماینر تیلیسیمیا بیماري لګېدلي، هېڅ مسله نه وي، ژوند تېروي. نو که موږ داسې پابندۍ ولګوو او داسې پوره د دې په لوی مشکلات پیدا کېږي. د دې وجې نه که معلومات وشي، ډېره ښه خبره چې احتیاط دې وشي، احتیاطي تدابیرو اسلام مخالفت نه کوي، لیکن مستقله فیصله کول چې د تره د لور سره به نکاح ولیکې او که چېرته د ښځې نه ډاکټر تپوس وکړي د سړي نه، دا ښځه دې سره وي، د تره لور نه، بس دا ټوله مسله چې دا ستاسو خپله غلطي ده او دا تاسو ولې دا رشته کوله، نو دا ټیک خبره نه ده، دا ټیک خبره نه ده. بلکې زموږ ډاکټران صاحبان په خپله په دې باندې پابندي نشي کولی، یعنې دا خبره کوي، خو دا خبره دې و چې دا کېږي داسې کله کله په رشتو کې دا خبره ډېره وشي، نو که چېرته معلومات وي بعض ځای کې کله کله پته وي، نو په دې کې احتیاط پکار دی. لیکن بیا خپلې رشتې، د خپلو بچو د بچیانو رشتې هم د ترور د لور سره او د تره د لور سره د ماما سره ټولې شوي بیا، نو دې وجې نه د دې خبرې څه اهمیت نشته دی. او البته اهمیت د حفظان صحت د اصولو مطابق احتیاطي تدابیر هغه کول ضروري دي، په هغې کې اسلام د هغې نه هېڅ ابعاد نه کوي. دویمه خبره دلته بیانېږي چې پیغمبر ته الله د څلورو ښځو نه د زیات اجازت ورکړو، لیکن مؤمنانو ته صرف د څلورو اجازت دی. نو د مؤمنانو دپاره د څلورو ښځو اجازت دا په خپله د دې دلیل دی چې د څلورو ښځو دپاره د یو سړي
دغه کافي کېږي هم. د دې په سوره نساء کې مونږ لږ وضاحت هم کړی چې دا ضرورت هم راځي، مشکلات هم پیدا کېږي، او که د دویمې ښځې د درېیمې اجازت ونه شي نو ډېر شي مسلې په بعض علاقو کې پیدا کېدی شي. دا د ډېرو غټو غټو مسلو لپاره یو حل اسلام پیش کړی دی چې 4 ښځو پورې یو سړی نکاح کولی شي. پیغمبر ته ولې د ډېرو اجازت و؟ تاسو د پیغمبر لږ غونې هسټري واورئ، تاریخ واورئ. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وړاندې واده کړی دی نو هغه د 25 کالو په عمر کې کړی دی. هم په دې د 25 کالو عمر داسې عمر دا د واده عمر دی، دا د ځوانۍ عمر دی، د شباب عمر دی. په دې کې چې د خلکو شوق یې د واده کولو نو پکار دی چې هغه کونډه ښځه دې نه وي، بلکې یو خاوند نه، حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د 2 خاوندانو نه کونډه ده. د کونډې ښځې سره نکاح کول یعنی چې هغه بیوه ده، د دې سره نکاح کول شوق نه، بلکې شوق د دې چې داسې مخکې نه پیغله وګورم، ځوانه جنۍ وګورم، د هغې سره دې واده وشي. که داسې شوق وی د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعضې روایتو کې 15 کاله چې د هغې 40 کاله عمر، بعضې روایت کې 36 کاله عمر و، لیکن 10 کاله یا د دې نه لږه زیاته مشره ده او کونډه ده د بل خاوند نه یا د خاوندانو نه، نو د دې زنانه سره به نکاح نه وی کړی. بیا تاسو دې ته اوس وکېدئ د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره عمر تیر شوی دی؟ د نبوت په 10 کال باندې خدیجة الکبرا رضی الله عنها وفات شوې ده، او د نبوت په 40 کاله کې میلاو شوی دی. د تاسو اندازه لګئ چې 50 کاله عمر پورې صرف او صرف دا یوه بیبي پاتې شوې ده، حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها. نو د دویمې ښځې شوق، د درېیمې یا د 4مې شوق دا په دې عمر کې راځي چې سړی دې بل واده وکړي، بل دې وکړي، 2 دې وکړي، 3 دې وکړي. د دې نه پس چې کومې زنانه سره نکاح شوی دی نو هغه د حضرت سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها دا هم کونډه زنانه ده. د دې سره نکاح شوی دی او بیا د هغې نه پس د هجرت نه پس د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره نکاح شوی، د هغې نه پس نور ازواج راغلي دي. دا چې کومه زمانه وه د هجرت نه وروسته او د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د نکاح نه پس دا هغه زمانه ده چې په دې کې د ودونو شوقونه ختم شي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیا دلته د ډیرو ښځو اجازت ولې شوی دی او بیا شوي هم دي عملا. نو د دې حکمتونه دي. نو حکمت د تعدد د زوجاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې 4 خبرې تاسو زده کړئ، 4 بالکل یادې کړئ. حکمت د تعدد د زوجاتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېرې ولې وي. یو حکمت تعلیمي، دا کور د نبوت کور دی. د دې کور چې څومره د تعلیم د دې نه خورېږي نو یو هغه حصه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خارجي ژوند دی، د کور نه بهر ژوند دی. دا نیم ژوند دا دی، لیکن نیم ژوند په کور کې دننه چې تېرېږي نجي زندگی، د دې نجي ژوند چونکې رسول دی د الله، د ټول ژوند نمونه ده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، دا پوره نمونه ده. دا نمونه به څنګه امت ته منتقل کیږي، څنګه به رسي. د دې دپاره ضروري ده چې تخریج د معلمات وشي د دې کور نه. دا چې کوم د رسول الله کور دی هم د دې کور نه معلمات راوځي. خو معلمات څوک پکار دي چې هغه بیبیانې نه وي، نو هغه د هغې پټو مسایلو بیان امت ته صحیح نشي کولی. زه تاسو ته یو خبره کوم، د زنانو ماهواري چې راشي، قرآن خو دومره حکم کړی دی فاعتزلوا النساء فی المحیض، د زنانو د ماهوارۍ په وخت کې جدا شي. د دې عملي تنفیذ رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کړی دی؟ نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي، تاسو د هغې یو مثال واورئ. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې زه کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سره په بستر باندې و، زما په حجره کې به نمبر به زما و، اگر چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نمبر ضروري نه و، ځکه د تعدد د زوجاتو مقصد دا نه و. لیکن هغې به باقاعده عدل کوو، پوره په خپل نمبر باندې د خپل بیبي سره به و، چې زما سره به کله و او زما به ماهواري وه، یعنې زما جامې به راغلې وي، بیماري به وه. نو ما ته به څه کوو؟ ما ته به حکم وکړو چې ته خپل لنګ کلک وتړه. نو ما به لنګ کلک وتړو او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په بستر باندې زما سره یو ځای و. د دې د پوره تعلیم میلاو شو. دا بل څوک دا تعلیم نشي ورکولی. او همدغه شان بېشماره نورې مسلې چې هغه ازواج مطهرات بیان کړی شوي دي، بل چا د بیان خبره د سره نه وه. خصوصا په دې کې ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها و ارضاها چې کوم
لوی عالمه، لوی زیرکه او هوښیاره زنانه وه. او په علماو د قرآن کې، په مفسرینو د قرآن کې، چې په صحابو کې د قرآن 4 مفسرین، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه. دریم نمبر ابی ابن کعب رضی الله عنه. او څلورم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین ده. دا 4 مفسرین، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، ابی ابن کعب او حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها. هسې ټول صحابه د قرآن ماهرینو، لیکن دا 4 کسان په دې 4 کې دا ډیر اوچت خلکو. په دې 4 کې ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها امت ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نجی ژوند په باره کې چې معلومات ورکولی شي، نو ازواج مطهرات یې ورکولی شي، بل څوک یې نشي ورکولی. د دې وجې نه معلمات تیارول او د دې کور کې دننه معلمات تیار، او دا حکمت اساسی دی، بنیادی مقصد د تعدد د ازواج د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا دی. او دویم حکمت تشریعي. نو یو حکمت تعلیمي چې بنیادی دی، یو حکمت تشریعي. او حکمت تشریعي دا دی چې بعضی رسوم د جاهلیت ختمول، لکه د متبنا رسم ختم کو. د زینب رضی الله عنها سره نکاح چې حضرت زید ابن حارثه د رسول الله متبنا مخکې هغه ختم شو، دا د جاهلیت رسم ختمولو دپاره د نکاح اجازت ورکو. په دې باندې د هغې بنیاد ختم شو. او دریم نمبر حکمت اجتماعي، معاشرتی حکمت. هغه څه شو؟ د قبایلو سره ارتباط ساتل، رابطې پیدا کول، د سخرګنۍ د رشتې په ذریعه باندې. دا د څه دپاره؟ دعوت زیات خور شي. او د دې په وجه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو سفیان د لور سره ام حبیبه رضی الله تعالی عنها سره چې کله نکاح شو، د دې خاوند وفات شو. د په حبشو کې وه، مهاجره خاوند چې وفات شو، د پلار د پرده لویه مسله چې څنګه د دې خاوند وفات شو، عدت تېر شو، هغې نه وروسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې نکاح وشوه. نو نکاح چې څنګه وشو، ابو سفیان خبر شو. دې خبرې چې ابو سفیان ته پته ولګېده زما لور چې کونډه شوې وه، د هغې سره محمد صلی الله علیه وسلم نکاح وکړه. د خولې نه بې اختیاره یو خبره ووته، یو چغه ووته، او هغه وی هو الفحل لا یجدع انفه. وی دا داسې ځوان دی چې دله څوک شکست نشي ورکولی، د پوزه څوک نشي پرې کولی، یعنې دله څوک شکست نشي ورکولی. او د هغې نه پس د ابو سفیان په دشمنۍ کې ډېر کافي حده پورې کمی راغلی و. دا مقصد و د تعدد د ازواج د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او څلورم حکمت سیاسی. د سیاسی حکمت دا چې د قبایلو د مشرانو، د سردارانو، همدغه شان د عامو قبایلو سره د تعلقاتو د برابرولو او د هغوی د زړونو د راګرځولو، د یو قبیلې سره چې رشته وشي، دغه ټولې قبیلې یو تعلق پیدا شي او یو محبت، یو انس پیدا شي. دا د اسلام د جنډې د اوچتولو دپاره او د اسلام د نظام د غالب کولو دپاره دا یو بنیادي ضرورت و. دا د سوره احزاب څه خبرې د لفظي ترجمې نه زیاتې سړی پوهېدی نشي په سوره احزاب باندې، که دا بعضې تفصیلات موږ مختصرا ونه وایو. د دې وجې نه دا تاسو زده کوئ او د دې تشهیر وکړئ باقاعده. دا د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح، د دې تشهیر وکړئ په خپلو ذرایعو باندې. دا دې پسې تفاسیر وګورئ او د دې داسې تشهیر چې خلکو غلط فهمي ختمه شي. بیا د تعدد د زوجاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بنیادی حکمتونه چې ما تاسو ته 4 بیان کړه، د دې تشهیر وکړئ، دا خلکو ته بیان کړئ چې دا غلط فهمۍ د خلکو ختم شي. څوک چې ضدي خلک دی خو ضدیان دي، لیکن چې کوم خلک واقعي په خبره نه پوه شوي چې هغه پوه شي. نو فرمایي خالصتا لک من دون المؤمنین، دا خالص تا دپاره اجازت دی د ډیرو د سوا د مؤمنانو نه. قد علمنا ما فرضنا علیهم، یقینا موږ ته پته ده چې موږ په مؤمنانو باندې څه واجب کړي دي. یعنې د هغې دپاره 4 دي. فی ازواجهم، د هغې د ازواجو په باره کې، د بیبیانو په باره کې، یعنې هغه احکام چې د 4 نه زیاتې به نه کوي. ولی به پکې ضروري او ګواهان به پکې، مهر به پکې، دا ټولې خبرې. وما ملکت ایمانهم، او هغه چې مالکان شوي د هغې ښې لاسونه، یعنې وینځي. لکی لا یکون علیک حرج، دا د دې دپاره، یعنې د دې حدودو نه ته مستثنا کړی، دا په مؤمنانو دي.
په تا باندې دا نه دي ځکه ستا د بیبیانو د کولو مقصد دا نه دی د دې لپاره چې نه په تا باندې څه حرج څه تنګي ځکه 9 بیبیانې دي د 9 بیبیانو سره عدل کول دا ټول دا ترتیب نو دا ستا دا ذمواري نه ده د دې مقصد دا نه دی وکان الله دی الله غفور الرحیم بخونکی او مهربان نو ستا دپاره څه اجازت دی ترجي من تشاء منهن ترسته کې هغه څوک چې ستا خوښه شي د دیونه جدا کې لږ څه ورځې هغې ته وقفه ورکړې وتؤوي الیک من تشاء او ته رانږدې کې ځان ته کومه یوه چې دی خوښوي ومن ابتغیته او بیا چې کومه دی رسته کړي اخوا کړي بیا ته طلب کې ممن د هغه چا نه عزلته چې تا د هغې نه جدایي اختیار کړې ده څه ورځو له فلا جناح علیک نو په تا باندې هېڅ ګناه نشته دی ذالک دا د تخیر حکم ادنا ان تقر اعینهن دا د دې دا ډېر نږدې دی دې خبرې ته چې د دې سترګې به یخې شي ولا یحزن او غمجنې به نه په دې خبره چې پوه شي دا هر څه د الله له طرف نه دي ویرضین او راضي به بما په هغه څه باندې آتیتهن چې تا ورته ورکړي دي کلهن ټول دا ټول څه چې دي یعنې رانږدې کول لرې کول دا چې څه دي که نه دا ټول باندې په دې به دې ونه خفه کېږي والله یعلم ځکه د پیغمبر په زوجیت کې راتلل المؤمنین جوړېدل او په آخرت کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای په زوجاتو کې شمارېدل دا څه معمولي کمال نه دی چې ازواج مطهراتو ته حاصل دی والله یعلم والله پوهیږي ما په هغه څه باندې فی قلوبکم چې ستاسو په زړونو کې دي یعنې په زړه کې چې ستاسو سړي یوې ښځې ته لږ میلان زیات دی بل ته کم دی وغیره نو د زړه په خبرو خو ستا کنټرول نشته باقي کې به ته عدل کې وکان الله نو د پیغمبر دپاره دا نه دا صرف د مؤمنانو دپاره نور د پیغمبر دپاره دا اجازه استثناء میلاو شوه وکان الله علیما حلیما او الله علیم او حلیم دی علم والا دی او بردبار دی لا یحل لک النساء ندی حلال ستا دپاره بیبیانې من بعد د دې نه پس دا وروسته بیا بل حکم راغی چې کله بیبیانو ته یو خبره میلاو شوه ما تاسو ته پرون درس کې ویلي چې بیبیانو ته کله دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د الله حکم واورو الله او رسول خوښوئ او کنه دنیا خوښوئ او هغوی موږ الله او رسول خوښوو د دې نه پس پیغمبر ته حکم دی ندی حلال تا دپاره نورې بیبیانې د دې نه پس چې کله هغوی الله او د الله رسول خوښ کړو ستا سره د پاتې کېدو انتخاب وکړو او هغه چې کوم ضرورت د تعدد د زوجاتو هغه ضرورت هم پوره شو ولا ان تبدل بهن من ازواج او نه دا جایز دي تا دپاره چې ته بدل کړي په دې باندې نورې بیبیانې یعنې یوه لرې کې بله راولې نه دام جایز نه دي ولو اعجبک حسنهن اگر که د دې حسن تا خوشحاله کړي په تعجب کې واچي تا د دې حسن یعنې تا خوشحاله کړي حسن یې ښیي الا ما ملکت یمینک مگر ستا په ملکي یمین کې چې کوم راځي وینځي هغه خیر دی وکان الله علی کل شیء رقیبا او دی الله په هر څه باندې رقیب یعنی نگران نگهبان یا ایها النبی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تدخلوا بیوتا من نوځئ کورن لا تدخلوا بیوت النبی من نوځئ کورونو حجرو د پیغمبر ته الا ان یؤذن لکم مگر چې تاسو ته کله اجازت وشي مگر د اجازت نه پس الی طعام تاسو ته یعنې د یؤذن لکم تاسو راوغوښتی شئ اجازت د دعوت درکړی شي الی طعام ډوډۍ ته لیکن ډوډۍ ته هم داسې نه غیر ناظرین اناه چې تاسو د هغې د پخلي انتظار کوونکي نه یې داسې نه یي چې ډوډۍ دعوت درکړی دی نو ډوډۍ له په وخت خپل لاړ شي دا نه چې ته مخکې لاړ شي وکښېنې چې بس ډوډۍ به پخېږي او ته به ناستې ولکن اذا دعیتم لیکن کله چې تاسو راوبللی شئ فدخلوا نو ننوځئ راځئ فاذا طعمتم بیا چې ډوډۍ وخورئ فانتشروا نو خواره شئ ولا مستأنسین لحدیث او نه داسې چې په خپل منځ کې خبرې کوونکي یعنې د یوې نه بله خبره او د بلې د خبره او د خبرې نه یوې خبره شروع شي د خبرې نه خبره شي او د خبره بیا ببره شي او بیا مخ په وړاندې روانې او بیا تاسو لګیایئ او کیسې کوئ دا پیغمبر ته تکلیف ورکوي ان ذلکم کان یؤذی النبی یقینا دا کار چې ستاسو دی دا پیغمبر ته تکلیف ورکوي فیستحیی منکم نه هغه خو ستاسو نه حیا کوي والله لا یستحیی من الحق او الله د حق نه حیا نه کوي یعنې الله د حق بیان پرېږدي نه دا د عام خلکو عادت هم دا و په هغه زمانه کې چې
خلک به روان شو نو چا به دعوت ورکړو نو دعوت له به ورله مخکې نه به لاړه کې به ناسته ډډه به وواله او خبرې به شروع کړې کیسې به شروع کړې بله خبره دا وه چې کله کله به د چا د ډوډۍ وختونه دي معلوم کړي وو خلکو ته به پته وه چې پلاني ځای کې پلاني دي په پلاني وخت ډوډۍ خوري نو دیو به لاړل ته به کېناستل هغوی په ډوډۍ په وخت کې نو بیا به خامخا هغه ورته ډوډۍ ست کوو نو که ډوډۍ به وکه به نه وه خو هغه به خامخا دیوله بندوبست کوو دا د تکلیف یو ذریعه جوړېده خصوصا د دې واقعې یعنې سنګین صورت هغه وخت اختیار کو چې الله وحي راولېږله پکې هغه وخت چې حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشو نو ولیمه تیاره کړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلک راغلل ولیمه وخوړه بیا یې خبرې شروع کړې ګپې شپې شروع کړې اسیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته کېناستل خو د دې شرف نه او د دې عزت نه او د دې مقام او مرتبې نه اوچت مقام به د چای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې د هغوی په وجود کې د هغوی په ژوند مبارک کې د هغه سره یو ځای څوک ناست دي د دې نه اوچت شان څه کیدی شي د صحابو دا شان یوازې پوره دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا دپاره الله د دوی انتخاب کړی اختارهم الله لصحبت نبیه ولاقامت دینه چې الله د خپل پیغمبر د ملګرتیا دپاره دا خلک خاص کړي نو دا اوچت خلک وو وړوکي خلک نه وو عظیم خلک وو ځکه دې ته په دنیا کې الله رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د دوی نه راضي شوی دی دوی د الله نه راضي شوي دي او ورسره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایل ګوره زما صحابه به نشانه تنقید نه جوړوئ الله الله فی اصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا دا الله نه ویریږئ دا الله نه ویریږئ زما د صحابو په باره کې زما د ملګرو په باره کې زما نه پس به ګورئ نشانه تنقید هدف تنقید دیو نه جوړوئ ګورئ دا ډېر اوچت شان د دیو خو بهرحال دلته کې دا شپه باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر دا ډېر د تکلیف خبره جوړه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه تنګ شو خلک ناست دی نو داسې پاس یې د دیو نه ووته کور پرېښودو یعنې حجره پرېښوده او داسې وګرځېده د ازواج مطهرات یوې کره لاړ بلې کره لاړ بلې کره ټول باندې وګرځېده بیا راغې نو چې بیا وکتل بیا خلک ناست دی نو لږ ساعت پس بیا پاسېده بیا هسې وګرځېده بیا واپس ډورا راغی تر دې پورې چې دیو پانسېده الله تبارک وتعالی وحی راولېږله او اصول بیان کړه چې ګوره د پیغمبر کور ته به بې اجازته نه ځئ بې دعوته چې تاسو ډوډۍ در وغواړئ نو هله به ځئ بل غیر ناظرین اناهو د پخلي انتظار به نه کوئ بلکې د خوراک په وخت باندې به ورځئ پخلي په وخت مخکې لاړ شئ پخلی روانې نه بې وخته به نه ځئ او بل کله چې تاسو راوبلي نو داخل شئ او چې ډوډۍ وخورئ نو بیا فوراً خورېږئ الا دا که څه ضروري خبرې دپاره پیغمبر تاسو ایثارولو غواړي او دا تعلیم شو زموږ د ټولو دپاره د ټول امت دپاره تر قیامته پورې چې بې دعوته به نه ځئ او چې دعوت درکو نو لاړ شئ خامخا دعوت قبول کوي بیا یعنې دعوت نه قبلول دا تکبر دی یعنې ځان اوچت ګڼل دي چې دعوت یې درکو نو دعوت قبول کړه لاړ شه او بیا چې ډوډۍ وخورې نو فوراً اجازت واله او واپس کېږه دا نه چې هلته وې راځئ لږ ګپ شپ لګوو نو ګپ شپ دپاره د هغه کور نه بس د هغه چې کوم کار هغه وشو اوس اجازه دخله ځئ کور خالي کې پرېږدئ ولا مستأنسین لحدیث او نه زړه لګونکي په خبرو کې انس یعنې زړه لګونکي په خبره کې چې بس په دې خبره لګیا شي مشغول شي بیا خوند دله درکړي ان ذلکم کان یؤذي النبی یقینا ستاسو دا کار پیغمبر ته تکلیف ورکوي فیستحیي منکم نو ستاسو نه حیا کوي دا د پیغمبر شان بیان شوی دی دلته والله لا یستحیي من الحق او الله د حیا نه کوي د حق نه یعنې د حق بیان نه پرېږدي و اذا سألتموهن او کله چې تاسو د ازواج مطهرات نه څه غواړئ متاعا څه سامان فاسألوهن من وراء حجاب نو تاسو د حجاب نه اخواته د هغوی نه مطالب غواړئ یعنې د پردې نه شاته مطلب دا دی چې هغوی ته مخامخ کتل دا ناجایز دي ذلکم اطهر لقلوبکم دا ستاسو د ژوند دپاره د پاکۍ ذریعه ده و قلوبهن او د دیو د ژوند لپاره د شک نه به پاک پاتې شي وما کان لکم او نه دي مناسب تاسو دپاره ان تؤذوا رسول الله چې تاسو اذیت ورکوئ رسول الله ته رسول الله ته اذیت په هغه وخت کې خو دا و چې مخامخ تکلیف رسول او د هغې د وفات نه پس هغې ته بد رد ویل هغې خاکې جوړول هغې مذاق کول خنداګانې کول نومونه یې ښودل د هغې دپاره غلط نومونه څنګه چې نن سبا دا یهودو نصوارا او اهل مغرب ټول لګیا دي په دې کې دا اذیت په دې کې زموږ بعضې مسلمانان هم شامل دي چې خیر دی که نه هېڅ خبره نه ده دا
رسول الله ته اذیت اصل کې رسول الله ته نه دی، دلته ټول دین مجروح کیږي په دې باندې. ولا ان تنکحوا ازواجه، او دا جایز دی چې تاسو نکاح کول داغه د بیبیانو سره من بعده ابدا، داغه نه وروسته ابدا هیڅ کله هم. ان ذلکم کان عند الله عظیما، یقینا دا کار د الله په نسبت باندې ډیره لویه ګناه ده. ان تبدو شیئا، که تاسو ښکاره کوئ څه شی او تخفوه یې پټ ساتئ، فان الله کان بكل شیء علیما، نو یقینا الله دی په هر څه باندې علیم. لا جناح علیهن، نشته ګناه په دیو باندې، په دې زنانو باندې. فی آبائهن، یعنې په څه د څه شي ګناه نشته؟ د حجاب پرېښودل، پرده کول د هغې نه، د چا په باره کې بې ګناه نشته. فی آبائهن، تاسو سورې نور تفصیلیات ساتئ که نه بیا دوباره واورئ. فی آبائهن، د دیو د پلار نیکه په باره کې. ولا ابنائهن، او نه د خپلو زامنو په باره کې. ولا اخوانهن، او نه د خپلو وروڼو په باره کې. ولا ابناء اخوانهن، او نه د زامنو د خپلو وروڼو په باره کې، د ورېرونو. ولا ابناء اخواتهن، او نه د زامنو د خویندو په باره کې، د خورینو په باره کې. ولا نسائهن، او نه د خپل میل جول د ښځو په باره کې. د میل جول د ښځو نه مراد دا دی چې مسلمانانې زنانې، مؤمنانې، پاک دامنې زنانې. د دې وجې نه مفسرینو باقاعده تفسیر د دې لیکلی چې ولا نسائهن ولې ویلي دي؟ ښځه خو ښځه یې که نه، د هغې نه خو پردې ته هېڅ حاجت نشته، دا خو ښځه ده. نو فرمایي چې هغه ښځې چې هغه بې حیا ښځې، بدکاره ښځې، بد اخلاقه ښځې، د هغې نه چې ته هغې ته خپل زینت ښکاره کړې، نو بیا به سي هغه به تا ته دومره نقصان درکړي چې هغه به سړی نشي درکولی. ځکه دا د دې د پردو سړو سره تعلقات دي، هغې ته به ستاسو حسن بیان کړي، د دې صفات به بیان کړي، او هغه به بیا دې ته تکلیف ورکړي. د دې وجې نه بدکاره او بد اخلاقه ښځې خپلو کورونو ته مه پرېږدئ، او دوی ته خپل زینت مه کولاوهئ او خپل رازونه مه ښکاره کوئ. ولا ما ملکت ایمانهن، او نه هغه چې مالکان شوي د دوی ښی لاسونه، یعنې وینځي، غلامان نه وینځي. واتقین الله، او د الله نه ویریږئ، چې ستاسو الله نه ویریږئ په څه کې؟ چې د دې خلکو نه بغیر هم نور څوک ونیني. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، یقینا الله په هر څه باندې ګواه دی. ان الله وملائکته، خلق خو اذیتونه ورکوي که نه، بدیره دې وایي، خنداګانې کوي، مؤمنانو ته الله تعلیم ورکو، تاسو به څه کوئ؟ ان الله وملائکته یصلون علی النبی، بېشکه الله او د الله فرشتې درود لیږي په پیغمبر باندې، درود لیږي، دعا کوي د پیغمبر دپاره. یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو، صلو علیه وسلمو تسلیما، تاسو هم د ده دپاره د رحمت دعاګانې غواړئ او سلام لیږئ. سلام لیږل دې ځای کې درود ویلی کېږي دعا ته، د رسول صلات دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره. مونږ ته هم دا حکم دی تاسو دا دعا کوئ، لیکن زموږ د وس خبره نه ده. الله رحمت لیږي، فرشتې د هغه دپاره دعا کوي. مونږ ته د دعا، مونږ ته ویلي صلو علیه وسلمو تسلیما، نو مونږ ته خو دا کار کوئ، لیکن مونږ به څه غواړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره؟ تاسو غور کړی دی؟ مونږ به د رسول الله دپاره د څه شي دعا غواړو؟ تاسو سوچ وکړئ چې مونږ ته حکم دی ظاهر دعا کوو، نو رسول الله ته چې مونږ دعا کوو، لاس اوچت کوو، د ټول نه زیات مستحق خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې دعا وله وشي. لیکن مونږ د هغه دپاره کم شی غواړو، هغه څه به وله غواړي چې ورسره نه وي که نه. نو مغفرت یې وکړې، مغفرت شوی دی، درجات بلند کې درجات اوچت شوي دي. څه چې غواړي کوثر، نو جام کوثر به د هغوی په لاس باندې څکولی کېږي په خلکو باندې. داسې څه شی نشته دی چې هغه مونږ ته معلوم وي چې د رسول الله سره نشته چې مونږ یې ورته د الله نه وغواړو. داسې مرتبه نشته دی، داسې مقام نشته دی، داسې نعمت نشته دی چې الله خپل پیغمبر ته ورکړی نه دی. نو څه وله غواړو؟ د دې وجې نه مونږ خپل شکست تسلیم کړو. مونږ نه پوهېږو چې مونږ څه وغواړو، نو مونږ ته وښودلی شو تاسو به څه وایئ؟ واقع نه شئ کولی، نه شئ معلومولی، نو څه به غواړئ؟ مونږ نه شو ویلی چې څه ورته پکار دي، مونږ الله ته دا خبره حواله کوو. مونږ خپله معامله چېرته اوچته کړه، مونږ اوچته کړه، خپل ټول هر څه الله ته حواله کړه. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اے الله ته رحمت ولېږه، اے الله ته رحمت ولېږه. تا ته پته ده چې ستا پیغمبر ته نور څه پکار دي، موږ ته پته نشته دی. نو دا درود شریف د دې حقیقت دا دی، دا موږ چې اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد بار بار وایه، درود شریف وایه، درود شریف وایه. د حضرت شاه ولی الله رحمه الله پلار حضرت شاه عبدالرحیم محدث دهلوي رحمه الله، هغه خپل بچی ته وصیت کو، شاه ولی الله رحمه الله ته. نو دا وصیت یې ورته وکړو چې بچیه درود شریف به ډېر وی، درود شریف به ډېر وی. او بیا یې ورته وفرمایل وبها وجدنا ما وجدنا، وی بچیه سمې چې موندلي دي که نه، نو هم د دې په وجه مې موندلي دي. مسلسل درود شریف وایا، مسلسل درود شریف وایا. د دې وجه نه د درود شریف د دې او د دې حقیقت دا دی، مونږ الله ته حواله کوو، ای الله ته رحمت ولېږه. الله سم رحمت لېږي، نو مونږ دعا هم د هغې رحمت کوو، نو الله رحمت لېږي. نو هغه څه وله الله به ورکړي، واقع چې الله ته پته ده څه نور ورکول پکار دي. ان الذين يؤذون الله، یقینا هغه خلک چې اذیت ورکوي، تکلیف ورکوي الله ته ورسوله، د هغه رسول ته. لعنهم الله، لعنت کړی دی الله په دیو باندې، فی الدنیا والآخره، په دنیا او په آخرت دواړو کې. واعد لهم عذابا مهینا، او تیار کړی دی د دیو دپاره عذاب د سپکاوي، ځکه دیو د پیغمبر سپکاوی وکړو نو الله به ډېر د سپکاوي او د بېعزتۍ عذاب دیو له ورکوي. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، او هغه کسان چې اذیت ورکوي، تکلیف ورکوي مؤمنانو سړو، مؤمنانو ښځو ته، بغیر مکتسبو، بغیر د کوم جرم نه، فقد احتملوا بهتانا و اسما مبینا، نو یقینا دیو بار کو، په خپل سر یې واغسته بهتان او ښکاره ګناه. یا ایها النبیو، ای پیغمبره، قل لازواجک، ووایه خپلو بیبیانو ته، و بناتک، او خپلو لوڼو ته، و نساء المؤمنین، او د مؤمنانو ښځو ته مو ووایه، یدنین علیهن من جلابیبهن، چې راښکته کړي، رازوړند کړي په خپل ځان باندې، من جلابیبهن، د خپل څادر یو پلو. ذالک، دا پټول د مخ، ګوره د مخ پټول ښکاره شو. بیبیانو ته مو ووایه، په سوره نور کې موږ د دې تشریح کړې وه مختصره ونې. بیبیانو ته مو ووایه، لوڼو ته دې مو ووایه، او د مؤمنانو ښځو ټولو ته ووایه، په خپل ځان باندې دې یو پړونی راښکته کړي. نو راز وړندول صرف په مخ باندې کېږي، نو د بدن نه خو کپړه چاپېره وي. د الله خوښه دا ده چې مؤمنان زنانه دې خپل مخ پټ کړي. د الله د پیغمبر خوښه دا ده چې مؤمنان زنانه دې خپل مخ پټ وساتي. اوس څوک خامخا ښکاره کوو، نو د هغې لپاره دلایل وایي. دلته د زینت حوالې سره موږ تشریح په سوره نور کې کړې وه چې زینت خو هم په مخ کې دی، زینت خو هم ښایست د زنانه یا د نارینه دواړو دا په مخ کې، د مخ نه علاوه بل ځای خو جامو باندې پټي. او څوک چې د چا ښکلیوالی ګوري چې دا ښکلی دی که بدصورته دی که خوبصورته دی، نو خو مخ ته وګوري، پته ولګي ښکلی دی او ښکلی نه دی. د دې او د دې زینت پټولو الله حکم کړی دی. په ځان باندې څادر یو پلو دې راواچوي، دا چې مخ پټ کړي نو څه چل به وشي. ذالک ادنا، دا ډېره مناسبه نږدې طریقه ده څه ته، ان یعرفنا، چې دوی وپېژندې شي. څنګه به وپېژندې شي چې مخ پټ کړي؟ دا به داسې وپېژندې شي چې دا به حیا زنانه ده. کومه زنانه چې خپل ځان په بورقه کې پټ کړي، خپل مخ پټ کړي او بهر راوځي، نو ټول دا بیماران خلک د هغې نه لرې لرې تښتي. فلا یؤذین، نو تکلیف به نه ورکړی کېږي. دا ځکه تکلیف نه ورکړی کېږي چې با پرده ده که نه، با حیا ده. په دې کې د هغوی دپاره څه امکان هغوی ته نه ښکاري چې کومه زنانه خپل ځان په خپله ښکاره کړي، میک اپ وکړي، ویښته برابر کړي، یو ځان د خلکو دپاره اټکټ او ډېر پرکشش جوړ کړي، او بیا وایي چې ما د خلک تکلیف راکوي، نو تکلیف باعث ورته په خپله جوړه شوې، نو ځان پټ کوي. وکان الله غفورا رحیما، او دی الله بخونکی او مهربان. لئن لم ينتهي المنافقون، کچرته منع نشو منافقان د خپل منافقت نه، والذین، هغه کسان، فی قلوبهم مرض، چې د دوی په زړونو کې بیماري ده، یعنی فسق و فجور دی. والمرجفون فی المدینه، مرجفون هغه د دروغو خبرونه اړاوونکي او خورونکي په مدینه کې. لنغرینک بهم، پیغمبر ته الله فرمایي تا به پې زه مسلط کمه، ثم لا یجاورونک، بیا به دې ونه اوسېږي تا سره، فیها په دې مدینه کې، الا قلیلا، مګر لږ، ملعونین، په دې به لعنت کړی شوی، اینما سقفو، کوم ځای کې چې دې وموندلی شي، اخذو نیولی کېږي به، وقتلو تقتیلا، او بدترینه طریقه به قتل کړی کېږي. سنت الله،
په شان د طریقې د الله فی الذین دغې کسانو په باره کې خلو چې مخکې تیر شوي دي من قبل د دې خلو چې تیر شوي دي من قبل د دې نه مخکې ولن تجد لسنت الله تبدیلا او هرگز به ته بیا نه مومې د طریقې د الله دپاره هېڅ تبدیلي یسألک الناس تپوس کوي ستا نه خلک عن الساعه د قیامت په باره کې دا استهزاء به سوال کوو قل ته ورته ووایه انما علمها عند الله یقینا د دې علم خو د الله سره دی وما یدریک او تا ته څه پته ده لعل الساعة تکون قریبه چې کیدای شي دا قیامت نږدې ان الله لعن الكافرین یقینا الله لعنت کړی دی په کافرانو واعد لهم سعیرا او تیار کړی دی دوی دپاره بل کړی شوی اور خالدین فیها ابدا اوسیږي به دوی په هغې کې همیشه همیشه لا یجدون ولیا نه به بیا مومي څوک حمایتي ولا نصویرا او نه مددګار یوم تقلب وجوههم فی النار په دغه ورځ باندې چې واړولی شي راواړولی به تقلیب اړول راړول وابړولی شي راوابړولی شي مخونه د دوی فی النار په اور کې دا چې کله تاسو غوښه سره کوئ که نه تیکۍ ښودي چرګ سور کوئ غوښه سره کوئ نو اړوئ راړوئ که نه دقه شان به د دوی مخونه د دوزخ په اور کې واړولی راواړولی شي الله دې موږ ټول د دوزخ د اور نه بچ کړي یقولون دوی به وایي یا لیتنا ای کاش افسوس زمونږ ارمان دی اطعنا الله و اطعنا الرسوله چې موږ د الله تابعداري کړې وي او د رسول تابعداري هم کړې وي په دنیا کې وقالو دوی به وایي ربنا ای زمونږ ربه انا اطعنا سادتنا و کبراءنا یقینا مونږ تابعداري کړې وه د خپل لیډرانو او د غټانو د سادتنا د خپل مشرانو او د خپلو کبراو غټانو خلکو فاضلونا السبیلا نو دوی مونږ ګمراه کړو واړولو د سمې لارې نه ربنا ای زمونږ ربه آتهم ضعفین من العذاب ورکه دوی ته دوچن عذاب والعنهم لعنا کبیرا او لعنت وکړه په دوی باندې لوی لعنت سخت لعنت یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تکونوا کالذین آذوا موسی تاسو مه کېږئ د هغې کسانو په شان چې هغوی تکلیف ورکړی او اذیت یې ورکړی موسی علیه السلام ته نو فبرأه الله مما قالو نو الله پاک و هغه د هغې الزام نه چې کوم پې دوی لګولی و تاسو هم په خپل پیغمبر باندې الزامونه مه لګوئ وکان عند الله وجیها او موسی علیه السلام د الله په نسبت باندې وجیها عزت والا موږ ته پښتو کې مخاورز وایي وجیه وجه نه دی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اتقوا الله د الله نه ویرېږئ وقولوا قولا سدیدا او وایئ خبره سمه سیده خبره رښتینې د عدل خبره یصلح لکم اعمالکم ټیک بکی پاک بکی صالح بکی تاسو دپاره ستاسو عملونه ویغفر لکم ذنوبکم او وبخي تاسو ته ستاسو ګناهونه ومن یطع الله ورسوله او هغه چا چې خبره ومنله د الله او د الله د رسول فقد فاز فوزا عظیما نو یقینا دی کامیاب شو په کامیابۍ لوی سره انا عرضنا الامانة على السماوات یقینا مونږ وړاندې کو پیش کوم دا امانت د اطاعت او د فرایضو علی السماوات والارض په اسمانونو په ځمکه باندې والجبال او په غرونو باندې فابین ان یحملنها نو فابین ان یحملنها دوی انکار وکړو د دې نه چې دا اوچت کړي د دې د اوچتولو نه د دې بوج د اوچتولو نه انکار وکړو معذرت یې وکړو واشفقن منها او د دې نه ویرېدل دا په زبان حال یعنی حالت دا چې ویرېده چې دا نشو قبلولی وحملها الانسان او انسان بار کو دا امانت انه کان ظلوما جهولا خو دی ظلوم او جهول ظالم دی د خپل نفس سره په خیانت باندې او جاهل دی د الله د حکم نه دلته د ظلوم او د جهول معنا دا نه ده چې دی ظالم دی او جاهل دی نه ته ولې دا امانت بار کو دته چې غرونو تاواله شو هغوی اوچت نه کړو نو تاولي اوچته و خبره داسې نه ده خبره اصل کې بنیادي دا ده چې دی جهول دی دا خو دی د دې لپاره پیدا شوی او د لپاره راغلی و خو دی ظلوم او جهول دی نو دی جهول په دې دی جاهل او ناپوهه په دې دی انه کان ظلوما جهولا چې د دې دومره لوی امانت او د بوج د اوچتولو نه پس هم ځان غیر ذمه دار ګڼلی دی چې زما هېڅ ذمه داري نشته نو جهول دی که جاهل چې ناپوه شو او ظلوم دی ظلم ځکه دی چې دی د دې کار په نتیجه کې د خپل تباهۍ سامان په خپله برابروي ځان په خپله تباه کوي نو او یوازې دا نه
چې ځان تباه کوي بلکې د ځان سره بې شماره مخلوق نور هم تباه کوي، نو ظالم دی په دې وجه، په دې نه چې دا کار ولې قبول کړی دی. لیعذب الله المنافقین، دې لپاره چې عذاب ورکړي الله منافقانو سړو ته، والمنافقات او منافقانو ښځو ته، والمشرکین او مشرکانو سړو ته، والمشرکات او مشرکانو ښځو ته، ویتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات، او الله توبه قبول کړي د مؤمنانو سړو د مؤمنانو ښځو، ځکه دوی د امانت خیال وساتو. وکان الله غفورا رحیما، او دی الله بخونکی او مهربان. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله پاک د دې قرآن دا درس او بیا نن د جمعې ورځ رب ذوالجلاله د جمعې دا ورځ او زموږ د درس تاسو ټوله سلسله ته په خپل دربار کې داسې قبوله کړه چې د دې اجرونه موږ له زیات کړه، موږ باندې خپل رحمتونه نازل کړه، د خپل قهر او د عذاب نه زموږ حفاظت وکړه. رب ذوالجلاله په موږ ټولو باندې موږ ته چې کوم آفتونه متوجه دي هغه رانه لرې کړه، رحمتونه راته متوجه کړه. الله ستا د عذاب سکت او توان نه لرو، ستا د طرف نه د آفتونو توان او طاقت نه لرو. رب ذوالجلاله ته راباندې رحم وکړه، ته زموږ بچي نیک عمل او صالحان لوی کړه. دا بچي زموږ د ټولو دپاره چې ناست دي د مور و پلار سره د قرآن درس ته ناست دي، ای الله دا د دوی د سترګو یخوالی وګرځوه، دا یې صدقه جاریه وګرځوه د آخرت دپاره. ای الله د زړونو ټول حاجتونه چې څومره دي په زړونو کې په دې وخت کې هغه پوره کړه، بې اولادو له نیک او صالح اولاد ورکړه، چې څومره د چا تکلیفونه دي بیماری دي ټولو بیمارانو له شفای کامله عاجله ورکړه، د ټولو مردګانو مغفرت نصیب کړه. څومره زموږ مسافر دي الله د حلال او پراخ رزق سره خپلو کورونو ته راوله، د هغه ځای مشکلات هم حل کړه او لرې کړه، او د دې ځای مشکلات هم ته لرې کړه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.